د بلخ ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس وایي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو د اقتصادي ستونزو د حل په موخه په یاد ولایت کې د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په ملاتړ شاوخوا 3000 د شهیدانو او معلولینو کورنیو سره خوراکي او نغده پیسو مرسته کړې ده. موږ په دې توانېدلي یو د محترم مقام ولایت رهبري او د محترم وزارت مقام د رهبري په همکاري همدارنګه هغه مؤسسات چې زموږ سره دلته راجستر یا دلته همکاري کوي د 3000 کورنیو شاوخوا ته موږ د یتیمانو او د معلولینو کورنیو لپاره غذایي مواد او البسو ترتیب ورته برابر کړی دی. ښاغلي حکمت همدارنګه زیاته کړه چې په تیرو 9 میاشتو کې د دې ادارې د هغو کسانو معاشونه چې اسناد یې بشپړ او منظم وو د دې ادارې له لارې خپل معاشونه ترلاسه کړي او ټولې پیسې چې انتقال شوې وي صفر ته رسېدلي دي او د څلورمې روبې د شهیدانو او معلولینو معاشونه به هم په راتلونکي کې د تخصیص په ورکولو سره وویشل شي. یو عمده فعالیت دا چې موږ ته کومه بودیجه راکول سوې وه نو هغه موږ د طرز العمل او د اصولو مطابق هغه کسانو چې اسنادونه سره منظم او ترتیب کړي وه ټولو ته مو ورسولې ده. د بلخ ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست به د شهیدانو او معلولینو د وارثینو د نوملیکنې بهیر ته دوام ورکړي او هوډ لري چې په 4مه روبه کې د یو شمېر خیریه بنسټونو د همکارۍ په جلبولو سره د بلخ ولایت ادارې سره په همغږۍ له معلولینو سره مرسته وکړي.